خوست مرستیال والي له ښوونکو غوښتل چې د زده کوونکو په روزنه کې د خپل مسؤلیت په مسؤلانه ډول ادا کړي ترڅو زموږ راتلونکي نسلونه په اسلامي عقیدوي او افغاني روحیه وروزل شي او د هیواد ښه رهبران شي. مولوي محبوب شاه قنت چې یوې علمي غونډې ته یې په خوست کې خبرې کولې زیاته کړه چې اسلامي امارت د هیواد بیا رغونې د تعلیمي سطحې لوړونې او د هیواد پر ځان بسیاینې ته ژمن دی او خپلې هیڅ ډول هڅې به ترې ونه سپموي. له قدرمنو استادانو مو غوښتنه او صمیمانه پیشنهاد ده چې قدرمنو وروڼو تاسو د دغې بچیانو روحاني پلاران یاستئ. لکه څرنګه دی چې خپل بچي ته ښه اراده کړې ده تر څو د راتلونکي یوه سرمایه جوړه شي. دا ټول زموږ ورارونه دي، دا ټول زموږ روحاني بچیان دي. د دوی آینده باید موږ په فکر کې ولرو. د تعلیم دغه سپېڅلې دنده لکه څرنګه چې د تعلیم حق ده په هغې منظره کې باید موږ تاسو اجرا کړو ترڅو مو هر ملت او هر سکند په عبادت کې خدای تعالی شمار کړي. په همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرکزي ویان مفتي عبدالمتین قانع هم زده کړه د هیواد او هیوادوالو یوه اړتیا وبلله او زیاته یې کړه چې مدرسه او مکتب یو دی او چا چې دا دوه سره بیل کړي د هیوادوالو د ذهني ګډوډۍ یوه ناکامه هڅه ده چې هیڅکله به یې بریالیتوب ته پرې نږدي. اندلس کې اموي خلافت و عباسي هغه نه بعد ډېر وخته هلته و نو هلته دومره لوی علما او دومره مشایخ و چې دغه فنون پېژندول هغه خدمات یې کړي دي چې بشریت تر ننه پورې ترې مستفید دي. په هوا کې الوتنه دا د مسلمانانو ایجاد دی. هلته داسې علوم و چې یونانیان او دغه غربیان به راتلل اول به عربي زده کول بیا یې به درس ویل او دغه فنون او دغه علوم او عصري علوم داسې نه چې صرف اسلامي علوم عصري علوم دا غلط فکر دی چې عصري او اسلامي دا ټول یو دي. دا د انګریزانو اشغال نه بعد په بد صغیر کې چې اشغال شو هند او پاکستان او دا نور هیوادونه بیا الحمدلله زموږ هیواد کې شراغ له دلته رسکور شو د هغوی امپراتورۍ او د هغوی غرور نو هغه وخت نه دا فکر ایجاد شو چې مدرسه او مکتب چې دا بیل دي هغه سره بیل دي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې تازه د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت له لورې له 1200 زده کوونکو مطالعې ته د تشویق او په ځانونو د باور زیاتولو په موخه یو ازمیښتي ازموینه اخیستل شوې او بریالي 10 تنه زده کوونکي پکې وستایل شول.